د قومي جرګې پریکړې ته هرکلی. د غزني ابند ولسوالي د زرین چوري کلي اوسیدونکی بهاودین چې تیر کال یې د جاغوري ولسوالي اوسیدونکي احمد ضیا سره د ترافیکي حادثې پر سر لانجه لا پاتې وه، د غزني د قومونو، سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په منځګړیتوب او قومي مخورو په مرسته حل شوه او یو بل ته یې د دوستۍ لاسونه ورکړل. په دغه پیښه کې د بهاودین د کورنۍ 3 کسان شهیدان شوي ول، خو وایي د جرګې شوې پریکړې باندې خوښ دی. دا کوم ټکر چې سوی ده له دې پیښې معنا موږ دا فیصله چې سوې ده دا موږ ډېر راضي یو له دې، دا خلکو چې دا فیصله کړې ده موږ له دې ډېر راضي یو. موږ دغه خلک سره خلاص کړو، ډېر ورته خوشحاله یو، ډېر ګینې خوشحاله یو. خدای تعالی دې وکړي چې دغسې سپین ږیري، دغه مسیران، دغسې د مسلمانانو په مابین کې د الله ډېر پیدا کړي چې دغسې نیکان خلک، دغه مسلمانان، موږ ډېر ګینې خوشحاله یو. عفو خو د شریعت له نظره خدای تعالی خیر ورته ویلی ده. عفو ته په قرآن کې چې عفو ډېر ثواب لري، په حدیثو کې هم راځي چې عفو او بخشش دا ډېر ثواب لري، ځکه چې په مجموع کې مسلمانان ټول سره ورونه دي. د غزني د قومونو، سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر یو کال کې تر 100 زیاتې لوی او وړې شخړې د جرګو او مرکو له لارې حل کړي دي. غزني ولایت داسې مختلف قومونه لري. دلته اهل تشیع و، تاجک و، پښتون و، ازبک و، داسې مختلف قومونه دي. خو دلته چې لله الحمد د اسلامي امارت راتګ سره بیا د تیر انقلابو ډېرې ناخوالې پاتې وي او ډېرې غمیزې پاتې وي، خو لله الحمد چې تر ډېره حده پورې حل سوي دي. باید یاده کړو چې جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی. په دې کې ټولنیزې ستونزې د قومي مخورو په مرسته حل او فصل کیږي.